خپرونې دویمه برخه ده د میلمنو برخه ده. په دې برخه کې په ډېرې مهمې موضوع سره بحث کوو، هغه نیت ده. په ټوله کې نیت څه ته وایي، بد نیتونه څه ته وایي، ولې زموږ په ټولنه کې بد نیتونه نسبت په ښه نیتونه ډیر دي. هغه کسان چې بد نیتونه لري د هغوی شخصیت څه ډول شخصیت ده، آیا دغه کار مخنیوی لارې چارې لري او همدارنګه د درملنې لارې څه دي. په ټولو دغه موارد سره بحث کوو. د خپرونې په دې برخه کې موږ سره بشیر دریز د ارواپوهنې استاد خپرونه کې میلمه ده. سلامونه استاد، سهار مو پخیر او پخیر راغلی. ډېره مننه. مخکې له دې نه چې زه جوړ په خیر وکړم، غواړم ستاسو د درناوي په خاطر، د ټولو خویندو درناوي په خاطر نن خپرونه کې ماسک واچوم، که اجازه مو وي. مهرباني. سلام تاسو ته، ټولو قدرمنو لیدونکو ته. هیلهمند یم چې ټول هیوادوال به جوړ وي او د صحت او روغتیا جامې به پر تن وي. سلامت صاحب. راځو دریز صاحب، لومړی دې موضوع ته چې نیت څه ته ویل کېږي. ښه، رښتیا هم د ماسک سره خبرې کول ډېر ستونزمن کار دی او زه ټولو خویندو ته آفرین وایم ستاسو په شمول باندې چې تاسو د ماسک سره خبرې کوئ. په پیل کې نیت باندې خبرې کوو، بیا د نیت ډولونه چې دي ښه او بد نیتونه دي، په دې باندې خبرې کوو. ښه نیتونه څه شی دي، بد نیتونه څه شی دي. نیت د انسانانو د ژوند هغه برخه ده چې د هر کار وړاندې ترسره کېږي. مخکې له دې نه چې یو کار ترسره کړي، دغه دپاره یو نیت یا په اصطلاح یو اټکل کېږي، دغه په اساس باندې بیا مخته ځي. له لمانځه نه پیل دغسې د ژوند ټولې برخې، مثلا که لمونځ هم کوې، له پیل نه ته مکلف یې دغه لپاره نیت وکړې. همداراز روژه هم کوې، دغه لپاره نیت وکړې. دغسې د ژوند نورې چارې کوې. سهار کله چې له خوب هم راپاڅېږي، باید په یو نیت، یو اقدام باندې، یو پلان باندې ته راجګ شي تر څو د همغه په اساس باندې مخته ولاړ شي. تقریبا نیتونه او پلانونه سره یعنې هغه څه دي چې سره ورته یو څه دي او د همه په اساس باندې مخته ځي. بیا په دې برخه کې موږ دوه ډوله نیتونه لرو چې یو ښه نیتونه دي او بل بد نیتونه دي. ښه نیتونه هغه نیتونه دي چې یو انسان یې د مقابل لوري یا هم د یو بل شخص پر وړاندې باندې د هغوی د پرمختګونو، د بریاو، د لومړیتوبونو او همداراز د هغوی د هڅونې په خاطر باندې رامنځته کېږي. او بد نیتونه بیا د دې کار برعکس یا بالمثل په اسلام. مثلا ښو نیتو کې دغه نیت لرو چې یو کس تعلیم وکړ، هغه ته حد اقل زه باید د ښه نیت په اساس باندې، یو کس 12 نه فارغ شو، د ښه نیت په اساس باندې هغه اقتصادي ستونزې لري، زه ورته که 15 روپۍ واس کې لرم، که لاس لرم، که شل لرم، هغه ته د ښه نیت په نوم ورکړم چې ته پوهنتون پې ووایه. خو په بدنیتي کې بیا بالمثل دی یا برعکس دی په اصطلاح باندې. په بدنیتي کې د دې په خاطر چې هغه ته پیسې ورکړي، هغه شته پیسو لپاره هم لاره جوړوي چې څنګه هغه شته پیسې چې دی لري او دی غواړي زده کړي پې وکړي، دا څنګه زه ترې واخلم یا یې مثلا ترې مصرف کړم تر څو دی دغې برخې ته ونه رسېږي. په ښه نیت کې ته خلک هڅوې، مثلا تشویقوې چې تا دغه کار کړی، ډېر باهنره کار دی کړی، ډېر ښه کار دی کړی، ډېر دروند کار دی کړی دی. خو په بالمثل یا برعکس بدنیتي کې تشویق خو هسې نسته، خلک تخریبوي. مثلا یو کس ډېره ښه رسامي کړې ده، ته یې دې په ځای چې دی تشویق کې ده ته وایې چې ډېر بیکاره کار دی کړی، ته باید دا کار پرېږدې ځکه دا کار تا سره نه ښایي، دا کار ستا شخصیت سره نه ښایي، دا کار د دود او کلتور او د اسلام او دین خلاف کار دی. حال دا چې داسې یو څه به نه وي، خدای په دې خاطر باندې چې خپل شخصي غوښتنې یا خپل شخصي افکار په مخ وړي، خپل یو خو دې رامنځته کوي، په دې خاطر باندې نه غواړي. د دې ترڅنګ د یو چا د لوړ کچې ته رسېدلو لپاره، مثلا یو کس یو لوړ پوزیشن ته رسېږي، یو کس راځي ده ته مبارکي وایي چې ډېر ښه پوزیشن ته ورسېدی او دغه پوزیشن تا ته چا مفت نه دی درکړی، دا ستا د هڅو، ستا د ښو هلو ځلو په پایله کې تا ترلاسه کړی دی. خو یو بل کس که چیرې مخامخ هغه تخریب نه کړي، د صحنې شاته دی تخریبوي چې دی په واسطو تللی ده، د تعلیم نه ده کړی، د زده کړې نه دی کړي، دا نمایشي تللی ده او دا پلان ده او پلان ده. نن به موږ ډېر په مثبت فکر ځکه بحث نه کوو چې مثبت فکر هم یا مثبت نیت هم تر ډېره پورې ډېر لوی بحث ده. موږ به نن مشخصا په بدنیتي باندې خبرې وکړو. بدنیتي څه شی ده او
کوم اساسات او لاملونه دي چې د یو انسان په وجود کې بدنیتي رامنځته کیږي او همداراز حل لارې څه دي چې باید څنګه وکولی شو بدنیتي له منځه یوسو. موږ د بدنیتۍ لپاره 3 ډولونه لرو. یو ډول چې دا هغه مطلقه بدنیتي ده. یو کس په دې خاطر باندې یو کس یعنی هیڅ دلیل نه لري، هیڅ منطق نه لري، هیڅ یعنی یو داسې یو څه نه لري چې په هغه اساس باندې یو کس سره نیت بدي وکړي. پرته له چونو چې رانه وایي چې مشال صاحب مې ښه نه ایسېږي، که هر څه د خوند نه راکوي، خدای دې وکړي چې ډېر ښه سړی مې زما ښه نه ایسېږي. که دی پرمختګ کوي دا مې هم نه لورېږي، دی که پاک بوټونه اغوندي دا مې هم نه لورېږي، دی که په لاره باندې لومړی ښی په ښه مخته کوي او بیا چپه پسې ږدي دا مې هم نه لورېږي، دی که حد اقل یو سپری ویي دا مې هم نه پې لورېږي. دا پاتې شو د ژوند نورې چارې، دا ډېرې بیا د تر ټولو هغه بدبخترینه شکل د بدنیتي ده چې اصلا دا داسې حالات موږ او تاسې ورسره مخ سوي یو په ټولنه کې مې لیدلي دي چې ډېر زیات دي. بل ډول چې دا هغه بیا نسبي ده، مثلا د بېنظیرې خور مې لباس نه خوښېږي خو د دې اخلاق ډېر ښه دي، یا مثلا د دې تعلیمي کچه صحیح ده خو د دې دنده مې نه خوښېږي، خوند نه راکوي. ما شخصا نور دلیل نه لرم چې په کوم اساس یا ولې یا د کوم منطق په اساس باندې. دریم ډول چې دا هغه خودسرانه ډول باندې ورته ویلی شو، هغه بیا داسې بدنیتي ده چې یو کس پوهېږي نه چې زه دغه کس سره مثلا عقده نه لرم، ستونزه نه لرم، لیدلی مې هم نه ده، پېژندلی مې هم نه ده، خو ځینې وخت رانه داسې خبرې وشي چې فکر کوم چې بدنیتي مې وکړله. دا تقریبا ډېر خطرناکه حالت نه ده، خو وخت چې بدنیتي کې راغی نو معمول ده چې بدنیتي له پیل نه ښه نیت نه ده، نو له پیل نه بد نیت ده، نو چې بد نیت ده په کار نه ده چې سړی د په دغو 3 مرحلو کې نور انسانان له پامه بد کړي. دریځ صاحب ځینې خلک داسې وي چې تاسو باندې هیڅ نه لوروي، لکه تاسو چې په لومړي سر کې ویلي چې هغه نو په مطلق ډول بدنیتي ده. دغه ډول خلک نښې نښانې لري، آیا موږ پېژندلی شو، پوهېږو په دو باندې چې دغه په ما باندې هیڅ ښه نه لوروي، یا هم هر څه چې زه لرم په ژوند کې دا راته نیت بدی دی او دا غواړي چې زه باید په دغه شیانو باندې چې دا ژوند کې لرم، یعنی په دو شیانو باندې باید په ښه کېدم یعنی ویې نه لرم. له پیل نه لاملو باندې یا وجوهاتو باندې خبرې کوو چې ولې یو کس دغه حد ته رسیږي، کوم لامل ده چې دی دغه حد ته راځي، بیا په علاماتو باندې خبرې کوو. لاملونه دا وي چې یا د هغه د ټولنې کوم ماحول چې دی چې په کوم کور کې ژوند کوي، کومه ټولنه کې ژوند کوي، هغه ټولنه ډېره د هم فکره ده. یا لامل دا دی چې دا سړی دومره سخت په کورنۍ کې ټکول شوی، وهل شوی دی چې نن هېڅ شی هم ښه نه پرې لګېږي. دې تر څنګ یا دا لامل دی چې د کوم څه لوستي دي د مثبت نه دی لوستي، ټول عمر یې چېرته هم چې لیدلي دي د خلکو منفي افکار یا د خلکو منفي کړنې، د خلکو منفي لورو پسې فکر شوی دی. دی که سپوږمۍ هم ګوري، په سپوږمۍ کې دا د سپوږمۍ ښکلا ته نه ګوري، دا د سپوږمۍ د هغو ته ګوري. مثلا د غټه سپوږمۍ کې یو یا 2 داغه دی، وایي چې دا داغونه ښه نه ښکاري پکې. دا که یوه سپینه تخته هم ګوري، په دې ټوله تخته کې د تختې سپینوالي ته نه ګوري، دی مشخصو هغه منفي نقطو پسې ګرځي چې دی پکې منفي نقطې پیدا کړي. دا په ټوله کې ویلی شو چې بدنیتي له اول ډول نه تر اخر ډول پورې دا یوه رواني ناروغۍ ده. دا داسې ناروغۍ ده چې موږ او تاسې په ټولنه کې ناروغۍ نه بولو، خو د نړۍ تر ټولو سخترینه ناروغۍ هم ده. ځکه وخت چې انسانان ټولنې ته راځي، خدای انسانان ټولنې ته راولي او بیا د نورو انسانانو نیتونه پرې بد وي، نو دا خو په دې معنا چې نعوذ بالله خدای ډېر ښه کار نه ده کړی، ښه انسانان یې ټولنې ته نه دي راوړي، نو په دې خاطر باندې د دوی نیتونه له دې نه بد وي. دا چې علامات چې دي، یو خو په ټوله کې د رواني خلکو علامات همغه دی چې بې اختیاره به خبرې کوي. مثلا یو خبره به دی نه غواړي ترې کېږي، بل د خلکو خبرې به تا ته وایي پلاني سړي دغه کار وکړي یا دغه کار وکړي، او همداراز د خلکو په تړاو باندې چې بد نیتونه لري به تا سره شریکوي. یاره د پلانی سړي دغه کار ډېر غلط و، د پلانی سړي پلاني ته ورسېده، دا ډېر واسطه باز و، د ډېرې پیسې ورکړلې، د دا کار وکړه، د دا وکړه. له دې نه به ته معلوموې چې
دغه سړی په مطلق ډول باندې نیت بدي کوي که نسبي کوي یا هم خسرانه ډول باندې دا نیت بدي کوي دا یو هم علامات دی. د دې ترڅنګ د ده ماحول چاپیریال به ګوري چې دا په څه ډول ماحول کې رالوی شوی دی تر څو ته پوه شي چې دا د کومې برخې یا د کوم طرف لوری دی یا مثلا په کومه برخه کې دی د نیت بدي حد ته رسیږي مثلا نسبي کې دی مطلقه کې دی یا هم په خسرانه ډول کې دی. نو په دغه حالاتو کې دغه وجوهاتو یا په حساب باندې دغه لاملونو او د دغه علاماتو په درلودلو سره موږ پوهېدی شو چې دغه سړی موږ ته ښه نیت نه لري او بله ده چې زموږ ښېګڼه نه غواړي او بله دې نه بیا په پای کې موږ په حل لارو باندې هم خبرې وکړو. دغه مطلقه کسان چې دي د دې نه ځان ساتنه یا په اصطلاح باندې ورسره هر ډول اړیکې پرېښودل تر ټولو غټه طریقه ده تر څو مشکلاتو څخه انسانان اوسي. استاد هغه کسان چې نیت بدې دي د نور لکه څرنګه ستاسو یادونه وکړه هېڅ نسي کتلی چې نور یا ښه لباس واغوندي ښه دنده ولري یا هم ښه وګرځي دوی خپله شخصیت بیا څنګه شخصیت وي څنګه دغه بدنیتي د دوی په شخصیت باندې اغېزه درلودلی سي او آیا دغه د دوی بدنیتي په نور باندې هم اغېزه درلودلی سي؟ موږ په کور کلي کې ځینې کسان لرو چې هغه مشهوره وي په یو ډول یو نوم باندې مشهوره وي هغه د دې په خاطر باندې مشهور چې دی خپله دغه وزن د د ارزښت د د عقل فکر هم دومره کم او بې خونده ده. وخت چې یو کس خپله شخصیت ونه لري وخت چې یو کس خپله بې شخصیته اوسېږي وخت چې یو کس خپل ځان ته ارزښت ورنه کړي وخت چې یو کس خپل لباس ته پام ونه کړي وخت چې یو کس خپلو ارزښتونو ته پام ونه کړي هغه د هغه نه د بل څه کم توقع نه لري. یو کس چې دومره عقدهناک دی یو کس چې دومره بدنیته دی یو چا چې په خپل پلار او مور باندې نیت بد دی د ټولنې خلک به څه توقع ترې ولري. یعنې دا د دې لامل نه دی چې مثلا دی خدای همداسې بدنیتی پیدا کړی نه ده ته خدای پاک د نورو انسانانو په څیر باندې عقل فکر ذهن روحیه هر څه ورکړي دي خو ده چې ماحول په دې څومره تاثیر کړی کورنۍ چې تر ټولو لومړی اصل همدا دی. دغه کسان چې د مطلقه بدنیتي باندې اوړي تر ډیره پورې یعنې په سلو کې زه وایم چې 80 سلنه د دوی بدبختانه د کورنۍ څخه دغه ستونزه پیلېږي. په کورنۍ کې وهل کېږي ټکول کېږي سختې پې کېږي ناوړه کړنې مثلا ډېره د ملګرو له مخې حیا وي سګرټ راوړه او نسوار راوړه او دا وکړه هغه وکړه حال دا چې د کور یا به پلار څکي یا به مثلا ورور څکي یا به کوم مشر څکي نو دغه ماحول د دې لامل کېږي چې دی عقدې پیدا کوي. نن که پلار دی ووهي دی په وړاندې باندې عقده پیدا کوي دغه عقده بیا دومره عامه شي چې د کور خواصې دغه عقدې دننه نغښته وي دی چې بهر هم سي بیا ټولنه ورباندې ښه نه لګي. موږ مثلا اکثره هیوادونه وینو هیواد نه بهر یا په افغانستان کې ډېری کسان وینو چې ډېر ښه نیتونه لري اصلا نه غواړي چې چا په کار کې د کار ولري اصلا نه غواړي د یو چا په شخصیت ته دې صدمه ورسوي ځکه دوی په دې نظر دي چې انسانان ټول خدای پیدا کړي د دوی ښه والی دا وي چې دوی له کورنۍ نه ډېر ښه روزل شوي په کورنۍ کې د پر وړاندې باندې ظلم نه دی شوی په کورنۍ کې د ده پر وړاندې جبر نه دی شوی په کورنۍ کې د پر وړاندې داسې تیزه خبره چې دی عقدې پې واخلي نه دي ترسره شوي نو دا د دې لامل کېږي چې دی بیا په راتلونکي کې کله بهر وځي هغلته بیا دی عقدې نه پالي د بدنیتي نه کوي د خلکو پر وړاندې باندې خپل ژوند په ډېر ښه ډول باندې مخ ته بیایي. استاد دغه بد عادت ته مخنیوی لري؟ بلکل حل لارې لري لږ هم نه ښې زیاتې حل لارې لري چې که اوس وایي اوس به خبرې پرې وکړو که مشر ته پوښتنې وروسته به خبرې وکړو. خپرونې وخت هم داسې ښکاري چې لږ پاتې تاسو راته ووایئ چې څنګه کولی شو د بدنیتۍ څخه ځان خلاص کړو د حل لارې څه دي؟ موږ په ټوله کې 4 یا 15 ډوله حل لارې ورته لرو. که چیرې یو کس هغه کسان چې همدا شیبه له دغو علامات سره مخ دي یا مثلا دغسې یو حالت سره مخ دي چې یو له دغو 3 ډولونو د بدنیتي سره مخ دي غواړي خپله درملنه په خپله وکړي دا داسې درملنه د بدنیتي یا په اصطلاح باندې رواني ناروغۍ داسې ناروغۍ نه دي چې هغه ته د سړی یو کپسول ورکړي چې ته دغه خوره او ته به روغ شي. دا داسې یو څه دي چې انسانان خپله ځان رغوي خپله په خپل ډول باندې د خپله درملنه کوي او تر ډیره پورې ارواپوهنه چې دم د تر ډیره پورې د خبرو په اساس باندې درملنه کوي او د خبرو په اساس باندې مخ ته ځي. لومړی د حل لاره یا په اصطلاح د دغه ستونزې څخه د خلاصون هغه په خدای باندې
پوره باور درلودل دی. په دې معنا چې کله ته په خدای باور ولرې ته بیا هېڅکله هم بدنیتي ته نه ځې. خو که چیرې ستا په ایمان کې شک وي، ستا په خدای باور درلودلو کې شک وي، ستا په اسلام باندې باور درلودلو کې شک وي، نو دا معمول ده چې ته بدنیتي کوي. مثلا څنګه زه په خدای باندې پوره باور ولرم؟ پوره باور په دې معنا چې ته باید په دې نظر اوسېږي چې انسانان ټول خدای پیدا کړي دي. نه باید زه د خدای د خلقت پر وړاندې باندې یو تعصب یا په اصطلاح د خدای د خلقت پر وړاندې باندې بدنیتي وکړم. ولې؟ وخت چې دی ولې ته خپله ځواب پیدا کړي د ستونزه د حل کېدو وړ ده. کله که دوی تسلسل یا برابري د انسانانو ترمنځ رامنځته کړي چې مثلا یو انسان زه یم، یو انسان احمد ده، ما ته هم خدای پاک ذهن او عقل فکر شعور را کړی، یا احمد ته یې ورکړی ده. نو احمد چې تر دې ځای رسېدلی ده د خپلو هڅو په مټ خدای رسولی، نو ما هم کولی شي چې ومې رسوي. خو زما ستونزه څه شی ده؟ زه ولې مثلا تر دې ځای نه یم رسېدلی؟ دویمه برخه په ځان باور درلودل دی. کله چې یو کس په ځان باور ونه لري، بدبختانه چې هغه بیا په ټولنې باندې بدنیتي کوي. خپله مې له وسه څه کېږي نه په بل چا مې لورېږي نه، که نه داسې چې وایي. بله دا چې زموږ او تاسو په کور کلي کې هم ځینې مشران خلک شته ده چې هغه ځینې خلک وایي چې سهار راجګ سي نیمه ورځ په ځان نیت بدي، بیا نیمه ورځ نه وروسته په خلکو نیت بدي. اوس د ده نتیجه څه شی ده؟ ستا ژوند 10 40 50 شپېته اویا اتیا کاله ده. ته چې دغه اتیا کالو کې نه د شپې په خوند پوه شي، نه د ورځې په خوند پوه شي، او ټول عمر دې په همدې تېر شو چې د پلاني ولې داسې وکړل، د پلاني ولې داسې وکړل، د پلانی ولې دغه ځای ته ورسېد، د پلان ښه ستا دغه د ژوند چې کوې د دې ارزښت څه دی؟ په ځان باندې باور درلودل دی. چې ته باید په پوره ډول باندې په ځان باور ولري او په دې نظر اوسېږي چې احمد نن دغه ځای ته رسېدلی، زه هم کولی شم چې ورسېږم. خو په دې شرط هغه کړنې عملونه کردارونه چې احمد کړي باید زه وکړم. هغه تعلیم او همداراز دې ته ورته نور څه چې هغه کړي دي باید زه وکړم. نور هم ډولونه شته ده چې مثلا موږ کولی شو له ټولنې څخه عبرت واخلو. ټولنې کې نورو خلکو ته وګورو، ماحول ته په کتو باندې موږ پرېکړه وکړو چې مثلا کوم څه زموږ په ګټه دي، کوم څه زموږ په تاوان دي. ولې داسې یو کار چې ما ته نه مادي ګټه رسېږي نه معنوي ګټه رسېږي زه وکړم. مننه. نو خبرې ډېرې زیاتې دي اضافي به، نو دا چې وخت هم کم د خیر، بیا که ژوند له خیره په ښه نیت مو چې خبرې کول، بیا به لږ دې ته هم اشاره وکړو. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. تاسو هم خپل معلومات مو موږ سره شریک. کور ودان خوشحاله اوسئ. ډېره مننه.